بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 3 دسمبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې نړیوال خبرونه، سیمایي خبرونه او همدارنګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د یو تر بل ورځ قوي او درانه بریدونه د پنجاب پر پوز باندې. خو مخکې دنه چې خپل برنامه شروع کوم، دوه ډیر مهم ټکي دي چې باید وضاحت وکم. یو دا د پرون لفظ د ژبې غلطي رانه ژبه مې خویدلې و په وجه دي چې 2 دسمبر وایم، 2 نومبر مې ویلو، دوستانو هغه ته التلاند راته لیکلیو. ټولنه مننه کوم، خو چون د ټول ورځ کاری او د برنامو د دې فشار امي بعض وخت انسان دغه غلطيږي، نو د دې معذرت غواړم. دویم دا دی چې تاسو ټول دوستان نه هیله کوم چې زمانه هیریږي، ټول راته وی چې ته باید په شروع د برنامه کې او په اخر کې خلکو نه وغواړي چې ستا برنامه سبسکرایب کی تر څو لیدونکي دي زیات شي. زما د برنامې لیدونکي زیات دي، سبسکرایبران لږ دي. یعنی څنګه چلته سیستم تشریح کوي، هغه سیستم لیکي چې 80% لیدونکي چې دی هغه سبسکرایبر نه دي، 40% دي. یعنی د سلونه 40% سبسکرایب لري، 80% نور نه لري. که چیرته تاسو ټول د چینل سبسکرایب کړئ، دا ته بهتره کیږي، تاسو ټول ته په اسانه لاس راځي او تاسو کولای شئ، یعنی تاسو راځي ګورئ خو صرف تکلیف نه کوئ دا سبسکرایب کړئ. نو زه په دې ټولو دوستانو خويندو ورونو باندې غږ کوم چې په دې حق لکه ما سره مرسته وکړي، دا چینل سبسکرایب هم کړئ، لایک هم کړئ او زنګولای مرته وهئ تر څو دا برنامه تاسو په اسانه او په ښه توګه باندې در ورسیږي. راځم د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نن ورځ او د تیر ورځ په واقعاتو باندې د تحریک طالبان پاکستان د بي پیلوټ تجاوزونه نه یا د الوتکونه په یو نظامی قرارګاه باندې چې د میرانشاه کې وزیرستان شمالي کې او پرونج په د فضانه په بمونه غورځولې دي د ډرون په ذریعہ باندې د ام د بي پیلوټ د جهازونه او الته ډیر زیات مرګ جوړله ورته اړولې ده. همدارنګه په د بنو کې په یو کاروان باندې برید شوی دی چې اسسټنټ کمشنر په نامه د شاولي هغه وژل شوی دی، 4 پولیسان هم وژل شوی دي او 3 نور ټپیان شوی دي. همدارنګه د بنو او د میرانشاه ترمنځ مجاهدینو پر پوز باندې برید کړي چې 4 تنه نور نظامیان هم دلته وژل شوی دي. همدارنګه په بلوچستان کې د پچاغي په سیمه کې د بیلې ازادي غوښتونکو په د پوز په دغه باندې حمله کړې ده. آتش پوزیان وژل شوی دي، 15 بهرني کارکونکي اسیر شوی دي، گرفتار شوی دي چې هغه کې 15 چنایان دي او نور دي نورو زینو دي. دغه دی. راځم دته چې په 13 د نومبر په میاشت کې په دغه کې عملیات چې شوی دي پوز په مقابل کې 295 حمله شوی دي، 200 پوزیان چې مړه او زخمیان دي، 2 حمله په وزیرستان جنوبي کې شوی دي، 9 په وزیرستان شمالي کې شوی دي او همدارنګه په دې حملاتو کې لیزري او د دراسکوف بریدونه، 2 چریکي بریدونه، 55 لاسی بمونو او د چاودنو، 53 او کمین وهل هغه ودیرش دي چې په دغه 200 نفرو کې 360 مړي دي او 340 ټپیان دي. 40 امنیتي کامرې لمنځه وړل شوي دي، 8 نظامی موټرګاډي لمنځه وړل شوي دي، ډرون، زرعي موټرونه او د همدارنګه د دې ټانکونه لمنځه وړل شوي دي. غنیمت ډیر زیات د مجاهدینو لاسته ورغلی دی او مجاهدینو د یعنی خپل دغه په دې میاشت کې کافي غنیمت ترلاسه کړی دی. دا زمونږه د سیمه خبر، یعنی د خیبر پختونخوا او د بلوچستان خبر. اوس په نړیوالو خبرونو کې اول خبر دا دی چې هندستان د خپل هغه برهموس
میزایل چې لري چې تیر ځلې پاکستان دا کول چې هغه ناکام کړی دي د هغې نه نوی میزایل بالستیک ټیسټ کړی دی چې 1000 کیلومتره فاصله وهي او د اتومي خولېګه کې د انتقال صلاحیت هم همدارنګې لري. او بل خبر دا دی چې روسیې په دغه ښار نیولی دی د پوکروفسک دی یا پوکروفسک دا د روسي ښار نوم دی دی نیولی دی چې د 18 میاشتو نه پې جنګ روانو او د دې نه بر علاوه دی د دونسک ښار کې هم پرمختګ کړی دی، خارکوف په ښار کې هم پرمختګ کړی دی او ډېر ځایونه یې نیولي دي. او داسې خبر هم شته دی چې پوټین خپل پوځ ته ویلي دي چې پس له دې تصمیم د ټول د یوکراین د نیولو دی نه دا یعنې پخوا چې دی ویلي چې دی باید موږ سره مذاکرات وکړي موږ دا سیمې چې څومره نیولي دا نه ورکوو نور به دی یي خو اوس د دې اراده دا ده چې ټول یوکراین به نیسي او په دې باندې به یرغل کوي او زلنسکي به کاملا د قدرت نه خلې سلا کوي.